سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ دا مولا یعقوب مجاهد تازه مرکه دا چې مولا یعقوب مجاهد په دغه تازه مرکه کې څه ویلي دي جزئیات راسره هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. مولا یعقوب مجاهد وایي په اسلامي امارت کې هیڅ اختلاف نشته. د دفاع وزارت سرپرست د اسلامي امارت په دننه کې د اختلافاتو شتون ردوي وایي کوم اختلافات چې نظام ته زیان رسوي په اسلامي امارات کې شتون نه لري. مولوي محمد یعقوب مجاهد په پنجشیر کې د بشري حقونو د سره غړونو په اړه زیاتوي چې د نړیوالو موسسو لخوا خپاره شوي راپورونه حقیقت نه لري. محمد یعقوب مجاهد پرو نیوز ته وویل زه په خپله په دې نظام کې ډېر معلومات لرم او ډېر وخت مې کار او خدمت کړی دی. هیڅ ویش هیڅ مخالفت ټکر یا بل څه نشته چې نظام ته زیان ورسوي. دا یوازې د نظام پر ضد د تبلیغاتو یوه پروسه ده. ښاغلي مجاهد د دې خبرو په یوه برخه کې ویلي چې د امریکا له لوري د افغانستان هوایي حریم تل تر پښو لاندې شوی دی. د مولوي یعقوب مجاهد په وینا د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه د دوحې له تړون څخه سرغړونه د واشنګټن په وار له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده. مولا یعقوب مجاهد وایي د افغانستان فضا لا هم اشغال ده. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په یوې تازه مرکه کې ویلي د طالبانو حکومت به د زده کړو بیان ازادي او د حکومت د بڼې په برخو کې نړیوالو ته د لاسوهنې حق نه ورکوي او په دې اړه به په خپله افغانان تصمیم نیسي. نوموړي په دې مرکه کې زیاته کړې چې موږ خپلواک یو. له امریکا غواړو چې د افغانستان د کنټرول هڅه دې نه کوي. زموږ سیاسي او فرهنګي استقلالیت د دې درناوی ولري. هغه ویلي متاسفانه چې د افغانستان اوس هم د امریکا تر اشغال لاندې دی. نوموړي ویلي چې هیڅ ګاونډي ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان یو لږ خاوره هم تر خپل کنټرول لاندې راوړي.